د افغانستان مزار شریف سره تړاو لرونکي عبدالخلیل 15 کلن ماشوم چې 40 کال وړاندې په 400 روډ د خزانه خراسان کډوال کیمپ ته سره د خپلې کورنۍ په کډوالۍ مجبور شو او دلته د قانون سازي هنر زده کو او هم دغه په ذریعہ به ژوند تیرولو او اوس نو موړې ډیوه ته وای د 13 کالو راهسي د قالین کار کم شوه دی مخکل خو اوس بس 15 کال تقریبا کیږي دا قالین کار لږ خراب شوی دی اوس بیا ژوند لږ سخت روان دی سخت دی مخکې لږ خو بس ټول کور والا کار کوي قالین کار کوي ماشومان هم کار کوي خپل هم کار کوو بس وای وړاندې مې د کور کرایه او د برېښنا بیل په وخت ورکولو خو اوس د بیروزګارۍ لامل برېښنا را نه قطع کړې شوې ده او د کور مالک هم وای ک کرایه د را نکړه نو کور راته خالی کا عبدالخلیل وای د کور ټول لوی ماشومان په یو کالین ته 3 میاشتو پورې په ګډه کار کولو او بیا دا غینه پس په دومره ګټه ترلاسه شو چې ژوند په آرام تیریدو ځکه چې نورې د ژوند اسانتیاوي تر یو حد د نړیوالو مرستندویه ادارو نه ترلاسه کېدي خو دا بل د افغانستان د فریاب اوسیدونکو عبید الله چې 13 کاله اگاهو هم دغه خراسان کیمپ ته په کډه راغلی دی وای مخکې به د صحت څانګه کې پوره مرسته کېدی خو اوس چې زما کورنۍ کې څوک ناجوړه شي نو مجبور یم چې شخصي کلینیک نه استفاده وکم مخکې چې کېدو هغه سیزونه خو نشته دی هر چاته معلوم دی او مخکې چې صحت باره کې دوایان راتلو یا بل شي راتلو اوس هغه شیزونه نه هسپتالونه کې شته دي نه بل ځای کې شته دي دا حالت سبا دغه مشکلات دي او وايي اکثره وختونو کې د ډاکټرانو د فیسونو ورکولو توان نه لرم نو د کورني علاج نه ګټه پورته کوم د غرض د کیمپ کډوال د تعلیم څنګه کې هم ګیلمندي او عبدالخلیل وای دلته تر 15 ټولګي پورې سکول شته خو د وړاندې تعلیم خرچه برداشت کول زموږ د وس نه بهر ده کولونه نشته بس دلته دینی سبق وایو د جماعتونو کې داسې مثال آسی اسکول ته خاص داسې فیس نشي ورکولی هغه 4,000 15,000 فیسونه غواړي هغې نه لږ پاتې و وای یا خو ماشومان مدرسو کې داخل کو یا په کار روزګار ولګو او صرف هغه کډوال د 15 ټولګي نه مخکې تعلیم اخیستی شي د کومو چې اقتصاد قوي وي خو داسې کډوال دلته ډیر کم دي او د عبید الله نه مو چې پوښتنه وکړه هر کله چې دلته ژوند دومره سخت نو دی افغانستان ته ولې واپس نستنیږي نو هغه وایي خو مونږ خپل وطن کې دومره بلدیت نشته دی کنه ولیکن مونږ ورکوټوالي کې راغلي او تقریبا 15 دغه 18 کاله یا 12 کاله کې مونږ راغلي اوس مونږ څه پته دی هغه ژوند څنګه دی دلته ژوند څنګه مونږ دلته مخته شوي دلته غټ شوي بیا دا مونږ دا کار دادي او وای باور نکوم چې افغانستان کې به د دې ځای نه ژوند په آرام وي خو زیاتۍ کې هلته ماته د کور او زما ماشومانو ته د مناسب روزګار او تعلیم بندوبست وکړی شو نو واپس په لاړ شو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور